الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. تر هر څه مخکې خو الله لره د حمد وي چې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د نورو وارو په څیر یو ځل بیا د قرآن عظیم شان ختم وکړو، یعنې دا چې سره د ترجمې او تفسیر اخلاص کو او بیرته یې زموږ او ستاسو په زړه کې دا شوق پیدا کړي چې بیا ځلې د قرآن عظیم شان ترجمه او تفسیر را شروع. تر ټولو ستره خبره خو دا دوهمه خبره دا چې د قرآن عظیم شان د ترجمې تر شروع کېدو مخکې څو تمهیدي خبرې یاد ساتل او پر هغه باندې یو لږ تحقیق کول غواړي چې هغه ته علما مقدمه وایي. د مقدمې په شکل باندې به د قرآن عظیم شان د اول صورت یعنی د سورة فاتحه تر تفسیر تر شروع کېدو مخکې لا دغه څو خبرې یو ځل تر بحث لاندې ونیسو. اول دا چې د قرآن عظیم شان ځینې فضائل به بیان کو، که څه هم د قرآن عظیم شان فضائل خو بیخي ډیر دي، ټوله بیانول خو ګران کار دی، خو د دې دپاره چې د مؤمنانو او مسلمانانو ورونو د قرآن سره او د قرآن عظیم شان د ترجمې سره شوق نور هم زیات سي او بیا په ښه شوق و غور باندې د قرآن تلاوت هم کوي، ترجمه یې هم کوي او یا د هغه قرآن عظیم شان سره چې کومه مینه د هغه نوره هم را تازه سي. نو څه فضائل چې د احادیثو په رڼا کې سید الرسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه به بیان کړو. دوهمه خبره دا چې د قرآن عظیم شان جوړښت دی، څنګه نازل سوی دی، د وحی په ذریعه نازل سو، وحی څه ته وایي، پر پیغمبر علیه السلام وحی څنګه نازلېدلې او د قرآن عظیم شان د نزول تاریخ څنګه و، څو وارې نازل سوی دی، د شروع تاریخ یې څه او په څه وخت باندې ټول قرآن عظیم شان پای ته ورسېدی او پر څه ترتیب نازلېدی او بیا چې د قرآن عظیم شان نازل سو د خلکو په سینو کې و، څنګه بیا مطبوع شکل ته واوښتی او دا ترتیب د قرآن عظیم شان سورتونه، سپارې او د قرآن عظیم شان آیاتونه څو آیات دي، څو رکوع دي او د قرآن عظیم شان د الفاظو اړوند چې څه پوهاوی دي، په دې باندې ځان پوه کول، یو اندازه خبره ور باندې کول، پر دې باندې به خبره وو. درېیمه خبره د قرآن عظیم شان د تفسیر اړوند معلومات او د تفسیر د احکامو اړوند معلومات، چې تفسیر چاته وایي، ترجمه چاته وایي، تفسیر څوک وکي، د تفسیر آداب څه دي او د الفاظو آداب یې څه دي، د تلاوت آداب څه دي، د قرآن عظیم شان اهمیت و عظمت، پر دې باندې خبره کول. او همدا ډول د قرآن عظیم شان د هر صورت په سر کې بسم الله سته، ځینې ځایونه موږ اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایو، ځینې ځایونه یوازې اعوذ بالله ویل کېږي، ځینې ځایونه بسم الله ویل کېږي. د دې په اړه هم پوره باب سته، تعوذ چې اعوذ بالله ته وایي، تسمیه چې بسم الله ته وایي، د تعوذ او د تسمیه اړوند مستقل باب دی د احکامو. د دغه احکامو یو اجمالی بیان به وکړو، هغه ضروري مسائل به بیان کړو. کله چې مو دغه څلور کاره وکړل نو بیا به د خیر سره باذن الله ان شاء الله
د قرآن عظیم شان د دې اول سورت تفسیر شروع کو چې سورت فاتحه ده، بیا به یو په یو دا نور سورتونه که الله عز وجل توفیق سره د ژوند راکړي وو بیا به ځو چې سورت بقره وکولان. هغه اوله خبره چې د قرآن عظیم شان د فضائلو اړونده وه، هغه څو احادیث تاسو ته وړاندې کوم، تاسو غور ورباندې وکړئ. د هر حدیث بیا خورا اوږده شرحه لري، هغه شرحه د دا یوه حدیث بیانول مستقل درس جوړیږي، خو موږ به یې فقط سرټکي رااخلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دغه حدیث دا حضرت عثمان رضی الله عنه روایت کړی دی او بخاری شریف را نقل کړی دی. د روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په تاسو کې خیر، په تاسو کې غوره، په تاسو کې ښه هغه څوک دی چې قرآن زده کړي او خلکو ته یې ورسوي. تاسو وګورئ 100 نفره به ناست وي، د ټولو څخه پوښتنه وکړي په تاسو کې څوک ښه دی، هر یو وایي زه. د لوی څه چې پوښتنه وکړي څوک ښه دی وایي زه. حتی دومره ماشوم را وګرځوئ د 3 کالو د 4 کالو پوښتنه ځینې وکوه ته ښه یې که دی وایي زه. دا د انسان په مزاج کې دا شی پروت دی چې دا د خپل ځان ښهوالی یې خوښ دی. سید الرسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې ته حقیقي ښه انسان، غوره انسان او په ټولو انسانانو کې ځان ممتاز خیر ځان شمیرل غواړې، نو یا د قرآن زده کوونکی جوړ سه یا د قرآن ښوونکی جوړ سه. هر څوک که په پاک نیت باندې د قرآن ښوونکی جوړ سي سره د عمله، یا د قرآن زده کوونکی جوړ سي سره د عمله، دا د یقین وساتي چې زه په ټولو انسانانو کې خیر یم. ځکه دا د سید الرسول صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده. خیرکم بهترین ستاسو، غوره ستاسو، ښه ستاسو من تعلم القرآن، چا چې قرآن زده کوي، وعلمه. دا روایت کې لا هم څه خبره سوې ده، یو تفسیر ادا کړی دی چې د خیر دپاره شرط 2 دي، ام به زده کوي ام به نورو ته رسوي. او یو بل روایت کې بیا د وو پر ځای او راغلی دی خیرکم من تعلم القرآن او علمه، یا خپل زده کوي یا نور ته ورسوي. بل روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه روایت بیا ابي سعید رضی الله عنه روایت کړی دی، ترمذی، دارمی، بیهقی دروغ نقل کړی دی. دا هغه روایت الفاظ داسې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب جل وعلا من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله داسې فرمایلی وای که چیرې چا تلاوت کاوه، په تلاوت باندې دومره اخته چې خلکو زما څخه غوښتنې کولې، خلکو زما څخه خپل حاجات طلبل، دی و حاجاتو طلبولو ته فارغه نه و، په تلاوت اخته و. الله جل جلاله فرمایي وایي زه به دته هغه دعا کوونکي چې په هغو ټولو کې هر یوه هغه تر ټولو ټاپ ښه دعا وکړل، افضله دعا یې وکړل، زه به هغسې شی درته ورکړمه چې هغه افضل غوښتونکي ته یې ورکوم. وایي د دې مثال نو داسې کېږي وایي که چیرې یو سړی وي صدقه یې کړي، ښه ډېر شیان یې راوړي و خلکو مساکینو کې ورکوي، یو بل سړی راسي د دا سړي سره کومک کوي، د هغه د ده صدقه پر خلکو باندې ویشي، نو هغه مصدق څوک چې دا صدقې ورکوي نو هغه په آخر کې دته هم صدقه ورکوي، مګر تر هغه نورو یو څه زیاته ورکوي، هغه ښه شی یې دته ورکوي. که تاسو لیدلي اکثره وخت دا خدمتګاران چې یو ځای په میلمستیا کې یا په نورو ځایو کې د دې خادمانو دپاره هغه ښه شی کښېږي، وایي دوی ستړي دي خدمت کوي، هغه اعلی افضل او ډېر شی ورته ایږدي. وایي دا کسان چې تلاوت کوي، نور کسان هلته ناست په خپلو عباداتو اخته دي، الله ته دعاوې کوي. وایي دا کسان چې قرآن زده کوي یا یې نورو ته ورزده کوي، الله فرمایي وایي دې خلکو ته به زه هغسې مزدوري ورکړم، هغسې انعامات ورکړم چې هغه دعا والا یې کوي، په هغو ټولو کې هغه ممتاز شی دی،
هم ښه او هم ډېر. نو چې څومره ښه وي څومره ډېر وي د الله په علم د الله ډېروالی دی، نو هغه ته دا کمزوري دماغ اندازه نشي لګولی. او بیا الله جل جلاله فرمایي وایي زما د کلام فضیلت دا د مخلوق پر کلام دومره زیات لکه زما فضیلت چې پر مخلوق. نو لہذا علما فرمایي وایي تر ټولو ښه ذکر قرآن دی. ګوره اذکار خو مختلف ستا، دعاوې مختلف ستا. په لمانځه کې موږ دعاوې کوو، تاسو نه وینئ چې اکثره وخت موږ دعا کوو اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. یا الله موږ د نفاق وساتې، د بدبختۍ مو وساتې، د منافقت مو وساتې. وثبت اقدامنا على الصراط، یا الله پر صحیح لاره مو پښې برابرې محکمې وساتې. ته څومره ښه دعا ده. مګر تر دغه دعا که دا دعا موږ ووایو اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، دا د قرآن دعا ده. د دې دعا ثواب پر هغه زیات دی. هغه دعا د مخلوق جوړښت دی، دا د الله جوړښت دی. د دې دعا پر ځای که موږ دا دعا وایو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه، د دې افضلیت تر هغه دعا زیات دی. که د دې دعا پر ځای باندې چې موږ وایو اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ورې دا دعا دا که څه هم بهترینه دعا ده. یا الله حق راته حق ښکاره کې او موږ ته یې پیروي را نصیب کې، باطل راته باطل ښکاره کې او د باطل د پیروي مو وساتې. دا څومره ښه دعا ده. مګر که د دې دعا پر ځای باندې سړی قرآني دعا ووایي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، دعا تر هغه ښه ده. دا د الله کلام دی. الله فرمایي وایي وفضل کلام الله كفضل الله على خلقه، فضیلت د الله د کلام پر نورو کلاماتو باندې دومره زیات دی لکه د الله فضیلت. په دوهم قدم کې بیا هغه دعاګانې چې هغه په احادیثو ثابتې دي. که چیرې یو سړی دا دعا وایي چې اللهم تقبل منا هذه صلاتنا، که چیرې د دې پر ځای باندې هغه دعا ووایي چې سید الرسول صلی الله علیه وسلم کړی لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم عافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. دا د سید رسول صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې څخه راغلی. دا دعا دې یاد کړي. خو په هر صورت که چیرې ته په دې اذکارو کې ځینې داسې اذکار وي چې یا داسې دعا وي چې هغه د هغه ترکیب مخلوق کړی وي، که د هغو پر ځای قرآن ته وایه بس دا بهترین ذکر دی. بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه روایت بیا عقبه ابن عامر رضی الله عنه کړی دی او نقل ای مسلم او ابو داود کړی. دا هغه حدیث الفاظ داسې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه دا عقبه ابن عامر داسې الفاظ را نقل کړي. قال خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن في الصفه، دی وایي موږ په صفه کې وو. صفه دا د یو تنګاچې نوم یا د یو سایوان نوم د خارګاه چې جوړېږي د نبوي مسجد ته باندې یو خارګاه یو سایوان جوړ سوی و. تر دې سایوان لاندې ځینې صحابه اوسېدل. هغه صحابه د پیغمبر علیه السلام طالبان وه، هغو کورونه پرې ایښي وه. دوی یوازې د نبي علیه السلام د احادیثو زده کړي او د قرآن زده کړې ته ژوند وقف کړي. ډېر مسکینان غوربا وه او دومرې غوربا وه چې دوی یو ورځ داسې نږدې سره ناست وه. پیغمبر علیه السلام را ووتې، تاسو ولې دومره نږدې سره ناست یاست؟ دوی چې به ولاړ سو، هر یو چې به جلا و، کمیس یې نه درلودی، سر د پټولو شی یې نه درلودی، یو لونګ به یې و، هغه لونګ به یې هم شوړېدلی و، دا د عورت ځینې حصې به یې معلومېدلې لکه د ورانه ځینې حصې به یې معلومې سوې. نو بیا به دوی نږدې سره کښېنستل، یو په بل به یې ځانونه سره پناه کړي وو. داسې د مسکنت ژوند یې و. نو الله بیا دومره لوړ مقام ورکړی و. پیغمبر علیه السلام یو ورځ په کور کې ناست دی چې د الله عز وجل د لوري وحی ورته راغلی. ول ای پیغمبره ته ولاړ شه په نبوي مسجد کې په صفه کې هغه ستا صحابه چې ناست دي د هغو په منځ کې کښېنه. پیغمبر علیه السلام رالی پوښتنه یې وکړل، ول تاسو څه کول؟ دوی ورته وویل یا د الله رسوله موږ هېڅ نه کول، د احادیث چې مو ستاسو زده کړي دي هغه مو یو د بله سره تکرارول او قرآن مو یو د بله سره تکراروئ. ول نه بل عمل تاسو کوم نه دی کړی؟ ول نه مو دی کړی. ول نو دا د علم فضیلت، څوک علم زده کوي، قرآن زده کوي، احادیث زده کوي، د هغه دومره لوړ مقام دی چې الله ما ته حکم وکړي چې ورسه د دې خلکو په منځ کې کښېنه. د دې ډېر لوړ مقام دی. دغه صفه دلته به دا صحابه ناست وه. د اصحاب صفه په شمېر کې خبرې علماو کړي دي، بعضو اویا را نقل کړي دي. خو یوه رساله امام سیوطي رحمه الله لیکلې ده، په هغه کې 100 اصحاب صفه را نقل کړي.
سل صحابه وو دلته به ناست وو وایي نبي علیه السلام دغه صفې ته موږ ناست وو نبي علیه السلام رالی موږ ته یې غږ وکړي او ویې ویل ایکم یحب ان یغدو په تاسو کې کم یو دا خوښوي چې سهار دی ولاړ سي كل يوم الى بطحان او العقيق فيأتي بناقتين فتاسو کې کم یو داسې ستا چې هغه د هر سهار بطحان یا عقیق ته ولاړ سي بطحان دا یو کوچنی ځای و چې د اوښانو د خرڅولو بازار پکښې لګېدی لکه دلته په صحراو کې میلې جوړېږي په میلو کې نو خلک دکانداري هم کوي او اوښان هم راولي خو نو اوښان ډېر رواج نه دي غوایي او پسونه ډېر رواج دي دا هم پکښې خرڅېږي دا یوازې د اوښانو د خرڅېدلو بازار و چې دغه بطحان یا عقیق ته ولاړ سي هلته د تکلیف ظلم خوابدۍ چپه دوې دانې ښه غټې بوکداره اوښانې راولي هر سهار موتی جوتي دا د چا خوښي صحابه ویل یا رسول الله کلنا نحب ټوله خوښوو په هغه زمانه کې تر ټولو بهترین مال اوښ او عربو هم ډېر ښه خوښاوی خو اوښ هم مال و دنیا وه او هم د دوی سورلي وه هم یې د جنګ وسیله وه او د چا په اصطلاح باندې ول هم یې د جنګ شی و هم یې د ننګ شی هم پیسې وې هم د جنګ وسله وه او هم د دنیا د کاروبار لپاره هره خوا په کېدل نو د دوی بیا هغه اوښان ډېر خوښېدل چې هغه چاغ وای او دا بوک یې ډېر غټ وای نبي علیه اسلام دلته په دې ځای کې کوماوینې لفظ ویلی دی چې په تاسو کې داسې یو څوک چې دوې ناقتینې کوماوینې دوې داسې اوښانې چې ښه بوکداره وي دوی بیا د غټو بوکو والا اوښانې ښه خوښول نو وایي موږ ورته وویل چې د ټولو زموږ دا کار خوښ دی نبي علیه اسلام ورته وفرمایل چې تر دې اسانه او ښه طریقه دا ده چې یو سړی هر سهار تر لمانځه وروسته مسجد ته راسي نو بیا 2 آیاتونه زده کړي او یا یې تلاوت کړي دا د دې 2 اوښانو تر دې ګټه زیاته ده زیاته وایي ځکه ده چې دغه د دنیا اوښانې خو فقط د دنیا تر ژونده تعلق لري د دې 2 آیاتو تعلق تر دنیا هم دی تر آخرت هم دی دا 2 اوښان دا 2 آیاتونه چې دې وویل د دې هغه برکت د 2 اوښانو د قیمت په اندازه ستا په ژوند کې زیاتېږي او په آخرت کې هم ثواب سته که دې 3 آیاتونه وویل 3 اوښانې سوې که دې 4 وویل 4 سوې په دغه اندازه باندې نبي علیه السلام فرمایي فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله خیر من ناقتین و3 خیر من 3 و4 خیر من 4 ومن اعدادهن من الابل وایي ځه نو بس دغسې مخکې پسې ځه په دې حدیث کې هم تفصیل علماو کړی دي خو د خبرو خلاصه دا راوځي چې دغه آیاتونه چې یو سړی هر سهار تر لمانځه وروسته 2 آیاته زده کوي یا یې زده تلاوت یې کوي او که تفسیر کوي د دې خو نو بیا بیخي په معنا یې هم ځان پوه کوي په احکامو یې هم ځان پوه کوي دا خو نو بیا بیخي لویه خبره د دنیا برکت یې هم دی د آخرت برکت یې هم دی او بل حدیث کې راځي هغه حدیث روایت کوونکی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی او نقل د حدیث بخاری ترمذی او نسائی دواړو کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد الا على 2 وای حسد نستا حسد جایز نه دی که چیرې حسد جایز وای نو د 2 کسانو سره حسد کول پکار یو هغه کس چې الله قرآن ورزده کړي قرآن یې زده دی د شپې هم تلاوت کوي د ورځې هم تلاوت کوي د دې سړي دومره ثواب دی چې بیخي دا جایزه ده چې سړی ورباندې حسد وکړي چې کاشکي او کاشکي ماته هم دا ثواب رسېدلی یو دا سړی او رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه اناء الليل واناء النهار بل هغه سړی دی چې الله جل جلاله ښه ډېر مال ورکړي مګر دی د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق د رضا کولو لپاره شپه او ورځ خیراتونو صدقې کوي دا هم د دې وړ دی چې حسد ورباندې وشي اوس نو یوه خبره دا ده چې حسد خو حرام دی علماو خبرې پکښې کړي دي خو تر ټولو خوښه خبره یې زما دا ده یو حسد دی یو غبطه ده حسد دې ته ویل کېږي چې یو څوک یو مال لري یا یو نعمت لري یا یو امتیاز لري یو بل سړی دا ووایي چې کاشکې دغه امتیاز او دغه نعمت د نه درلودی ما درلودی یا الله د داسې واخله ما ترې راکړه دا حسد دی حرام دی کبیره ګناه ده علماو چې
چې هغه احادیث د کبائر را نقل کړي دي دغه حسد یې هم په هغه لیست کې راوړی دي او نبی علیه السلام ډېر ځایونه فرمایلی دي ایاکم والحسد د حسد څخه ځان وساتئ او حسد دا د انسان نیک اعمال داسې سوځي لکه اور چې وچ بوټي سوځي او بل غبطه ده غبطه دې ته ویل کېږي چې یو څوک امتیاز لري ته په دې خپل زړه کې وایه چې یا الله زما دغه مسلمان ورور ته خو دې دغه امتیاز ورکړی دی یا الله د ده یې نوش جان یا الله ماته هم راکړې ستا خزانې خو پراخې دي ده ته دې ورکړی دي نور یې لا پسې ورزیات کړي خو ماته هم راکړې علماو لیکلي دي چې دا لا حسده دلته د حسده څخه مراد غبطه ده بعضو علماو دا ویلي دي چې حسد خو منع دي که چیرې روا وای نو په دې دوه ځایو کې به وایي خو دا د غبطې خبره یې تر ټولو ښه ده هېڅ د حسد لاره نه خلاصېږي حسد ډېر بد شی دی په ډېرو احادیثو کې منع راغلی یعنې دا داسې شیان دي په دنیا کې څونه امتیازات خلک لري او په دنیا کې خلک څونه ډولونه عبادت کوي نبی علیه السلام دی وایي په اړه لا دا نه دي ویلي چې پلانکي سره غبطه وکړه مګر د دې په اړه وایي دا دی چې غبطه ورسره وشي بل روایت کې راځي چې د هغه روایت کوونکي ابي موسی رضی الله عنه دی او نقل د حدیث بخاري ترمذي نسائی ابن ماجه او مسلم ټولو کړی د هغه حدیث مبارک الفاظ داسې دي نبی علیه السلام فرمایي مثل المؤمن يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب وطعمها حلو وای د هغه مؤمن مسلمان مثال چې قرآن وایي د هغه مثال د نارنج دی نارنج دا داسې یو میوه ده ډېر ښه بوی لري او خوند یې هم ښه دی هم یې خوند ښه دی او هم یې بوی ښه دی او ومثل المؤمن لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو وای هغه مؤمن مسلمان چې قرآن نه وایي د هغه مثال د خرما دی هېڅ بوی نه لري مګر خوند یې خوږ دی او ومثل المنافق لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر هغه منافق چې منافق هم دی قرآن هم نه وایي د هغه مثال د حنظله ده مړغونې موږ مړغونې ورته وایو په بعضې منطقو کې د پښتانه حنظل ورته وایي دلته په دې ساراو کې سته پر دې دښتو کې راشنه کېږي داسې کوچني کوچني ژاړ شیان دي لکه ستنبولونه ډېر نهایت ته زیات ترخي دي زما والد صاحب مرحوم هغه طبیب و د دې شیانو دغه بعضې بوټي به زموږ په کور کې ډېر پراته وه په هغو کې یو دا شی دا مړغونې دا هم د ځینو دوایاتو سره کارېدل او نهایت ته زیاته چې دغه زما یاد دي زه ډېر کشر وم هغه مهال حتی چې د دې مړغونې په منځ کې کوچني کوچني دانې دي دا به یوه دانه هم یو انچا ته اسهال پېښاوه دومرې سخت وه چې زما والد صاحب به دا معلومات خلکو ته ورکول او کله چې به میده سوه دغه معمولي ګرځ دا به دومره تریخ و چې د انسان په مخ باندې به یو ډول لمبه راوستل دومره زیات تریخ و بوی یې هم داسې بد و خوند یې هم داسې بد و د منافق داسې بد شی دی چې قرآن نه وایي او هغه منافق چې د منافقت په وجه باندې قرآن وایي د هغه مثال د ریحان دی ریحان ظاهرا ډېر ښه بوی لري مګر چې ویې خورې سخت تریخ دی نبي علیه السلام دا مثال ورته پیش کړی دی او نبي علیه السلام یو ترنجبین مثال پیش کړی دی وایي د قرآن چې قرآن او د مؤمن مسلمان صفایي دواړه سره یو ځای سي چې مسلمان یي پاک مسلمان هم قرآن وایي ترنجبین دا خاصیت دی نبي علیه السلام خو ډېر عالي علم و چې الله ورکړی و ټول اتباع دا وایي دا ترنجبین دا د خولې بوی ورکوي معده صفا کوي او اتباع دا وایي ترنجبین یا دغه نارنج دا چې څوک خوري حافظه قوي کوي او همدا ډول د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت دی وایي درې شیان چې دي د انسان حافظه قوي کوي په هغو کې یو د قرآن تلاوت دی یو په خوړو کې نارنج خوړل دي او یو بل شی یاد کړی دی نو دا چې د اتباعو دا خبره ومنل سي نو د قرآن که څوک تلاوت کوي د قرآن عظیم شان هم دا خاصیتونه دي چې ستا به باطن پاک وي خوله به دې خوشبویه وي او د خیرو پیرو چټلیو څخه به خلاص یې هم به دې رنګ شي هم به دې خوند شي هم به دې بوی شي دا بل روایت دی چې نبي علیه السلام بیان کړی بل روایت نبي علیه السلام به څخه ابن مسعود رضی الله عنه روایت کړی دی نقل د حدیث ترمذی کړی دی ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې نبي علیه السلام فرمایي من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف
الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم و فرمایل که څوک د قرآن یو حرف ووایي دا یوه نیکي ده، او د الله قانون داسې دی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. څوک چې یوه نیکي وکړي الله 10 چنده ثواب ورکړي. نو که څوک یو حرف ووایي الله عز وجل 10 نیکي ورکړي. بیا نبي علیه السلام فرمایي لا اقول الف لام میم حرف، زه دا نه وایم چې الف لام میم حرف، بلکې الف لام میم 3 حرفه دي. که څوک یوازې الف لام میم ووایي الله 10 نیکي ورکړي. او بیا علما دا خبره تکرارا کوي وایي دا د الفاظو دا حال دی. که څوک معنا هم او مفهوم هم ورسره زده کړي، مفهوم و معنا او احکام هم ورسره ووایي، د هغه ثواب اندازه بیا نه محدود کیږي. او که څوک عمل هم ورباندې وکړي او بیا ډېره لوړه مرتبه. نو که چیرې سړی هره ورځ یوه ورکو قرآن شریف وایي څومره نیکۍ وي. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذه القلوب تصطأ كما يصطأ الحديد اذا اصابه الماء. دا حدیث ابن عمر رضی الله عنه کړی دی او نقل ابو داود کړی دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي دا زړونه هم داسې زنګ کوي لکه اوبه چې اوسپنې ته ورسېږي زنګ کوي، دا زړونه هم داسې زنګ کوي. نو بیا چا پوښتنه وکړل ول یا رسول الله ای د الله رسوله وما جلاؤها، دغه پاکوالی د دې زنګونو په څه شي راځي؟ نبی علیه السلام په جواب کې ورته ویل کثرة ذکر الموت و تلاوة القرآن، مرګ ډېر ډېر یادول او د قرآن عظیم شان تلاوت ډېر ډېر کول دا د انسان دا د زړه زنګ لرې کوي. او همدا ډول که چیرې سړی په دې کې غور و فکر وکړي چې دا د زړه زنګ نو دا څه تاوان کوي. د زړه زنګ دا تاوان کوي کله چې د یو انسان زړه زنګ ووي ډېر وخت حق خبرې هېڅ تاثیر نه باندې، ډېر وخت یوه ډېره مفیده د ده د ګټې خبرې مګر د ده پر زړه باندې هېڅ اثر نه کوي. یو د عذاب خبرې دی نه ځینې بیریږي. او که زړه پاک وي سپین وي، علما فرمایي وایي د زړه مثال د شیشې دی، شیشه چې هر څومره پاک وي هغومره ښه انعکاس کوي. تاسې وګورئ یو خیرنه شیشه کې وګورئ د خپل ځان ته سړی ښه نه پکښې معلومېږي. هر څومره چې ښه پاکېږي هغومره ښه پکښې معلومېږي. دا زړه چې بیا هر څومره پاک وي هغومره د الله معرفت ښه پکښې معلومېږي، هغومره الله عز وجل ته ښه پېژندلی شي. نو زنګزده زړه چې دی دا ښه انعکاس نه شي کولی، بیا ته الله ښه نه شي پېژندلی. بل روایت کې راځي ابي ذر رضی الله عنه فرمایي وایي ما پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړي چې یا رسول الله اوصني، ما ته وصیت وکړه. وایي نبي علیه السلام راته وفرمیل علیک بتقوى الله، تقوا کوه فإن التقوى ملاك كل شيء. وایي تقوا کوه ځکه تقوا چې د رأس الامر، د رأس الامر لفظ نبي علیه السلام ورته دا د هر کار سر دی، هغه سرغنه شی تقوا ده. تقوا څه ته وایي؟ اجتناب عن كل ما نهى الله، هر شی چې الله منع کړي د هغو ټولو څخه پرهیز کول. و اتیان بكل ما امر الله، هر شی چې الله درته امر کړی دی هغه کوه. وایي ما بیا ورته ویل زدني یا رسول الله، نور څه هم راته ووایه. وایي نبي علیه السلام په جواب کې راته ویل علیک بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. قرآن وایه، دا قرآن دا داسې یو شی دی په مځکه کې ستا دپاره نور دی او په اسمان کې ستا لپاره ذخیره ده. بیا چې په کومه ورځ اشد احتیاج ستا په دنیا کې راسي یا په آخرت کې راسي د هغه ذخیرې څه به تا ته شی را روان. بل روایت راځي چې هغه روایت انس رضی الله عنه روایت کړی دی او نقل د حدیث نسائی ابن ماجه او حاکم احمد ټولو کړی. انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی ان لله اهلین من الناس، وایي په خلکو کې ځینې کسان د الله خلک. ګورئ تاسو که کتلي د هر ملک باچا په خپل ملک کې د دې ټول رعیت په دې منځ کې ځینې د باچا خاص کسان، هغه د باچا خاص کسان پر باچا هم ډېر ګران دي، په خلکو کې هم عزت لري. دا د باچا خاص کسان دي، باچا یې هره خبره مني. الله جل جلاله بیا په دې خپلو بندګانو کې هم ځینې خاص کسان لري. ان لله فی الناس اهلین من الناس، الله جل جلاله لره خاص کسان دي د خلکو څخه. وایي خلکو پوښتنه جن وکړه چې من هن یا رسول الله، دا نو څوک دي؟ وایي نبي علیه السلام په جواب کې ورته وویل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. څوک چې د قرآن تلاوت کوي، قرآن اوري، قرآن زده کوي، قرآن نورو ته ور زده کوي، دا د الله جل جلاله خاص خلق دي او الله والا خلق.
نو ځکه علما فرمایي وایي که چیرې د قرآن د چا نه زده او نه خپله نور زده کولی سي نه بل چا ته ور زده کولی سي د قرآن په حلقه کې دې کښېني چیرې چې د قرآن تلاوت په زوره کېږي هغه دې اوري چیرې چې د قرآن ترجمه او تفسیر کېږي دا هم الله جل جلاله په خپلو خاصو کسانو کې راولي او همدا ډول یو روایت وه لا بیانوم که څوم روایت خو بیخي ډېر دي نو په دغه به کفایت وکړو نبی علیه السلام فرمایي دا حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کړی دي او احمد ابن ابي دنیا تبرانی حکیم هغو ټولو نقل کړی دي نبی علیه السلام فرمایي وایي یوه روژه ده د رمضان المبارک او بل قرآن عظیم الشان دی دا دواړه شفاعت کوي او د رب عز وجل په حضور کې رب عز وجل ته وایي یا الله روژه وایي وایي یا الله ما دا سړی د خوراک چښاک نورو حاجاتو څخه منع کړی و نو ته زما شفاعت د ده په حق کې قبول کړې ده ته ټول ګناهونه ور معاف کړې او قرآن دا وایي وای ربي منعته النوم باللیل یا الله دی د شپې ما د خوبه منع کړی و یا الله ته زما شفاعت د ده په حق کې قبول کړې وای الله د دې دواړو شفاعت قبول کړي نو که چیرې یو څوک د رمضان المبارک د روژې پابندي کړي د قرآن عظیم شان تلاوت او د قرآن په حلقو مجلسو کې کښېني نو د قیامت په ورځ باندې شفاعت کوونکي لري که چیرې دی دوزخ ته تلي د دوزخ څخه به یې خلاصوي او یو بل حدیث چې هغه د دې اوس د فتنو په زمانه کې د قرآن کوم فضیلت دی ډېر مهم دی او زما پر زړه بیخي ښه لګېدلی دی دغه حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه را نقل کړی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی او رزین دا نقل کړی دی هغه حدیث دا دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی جبرائیل علیه السلام ما ته راغلی او ما ته یې وویل ستکون فتن زمانه به راشي ډېرې فتنې و بلایات او مصیبتونه به وي فتنې به خورا زیاتې نو وایي نبی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړل فمل مخرج منها یا جبرائیل یا فمل مخرج آیا یو داسې څوک سته چې د دې فتنو څخه سړی وباسي نبی علیه السلام ورته وفرمیل قال کتاب جبرائیل علیه السلام ورته ویل کتاب الله د الله کتاب که د فتنو په زمانه کې ګیر راغلی د قرآن سره تعلق ساته بس الله به دې د قرآن په برکت د فتنو څخه باسي اوس د فتنو زمانه ده بدون شک نو په داسې د فتنو په زمانه کې په قرآن منګولې لګول د قرآن سره محبت کول د قرآن سره تعلق ساتل د قرآن تلاوت کول په احکامو یې ځان پوه کول دا د دې سبب جوړېږي چې سړی د دې فتنو څخه خلاص اوس زمانه خو ورځ تر بلې فتنو ته اوړي یوه پیړۍ مخکې لا د استادانو وصیت زموږ د هغه دریم استاد وصیت تر موږ را رسېدلی چې د قرآن به لاس نه اخلئ زمانه د فتنو ده په داسې د فتنو په زمانه کې معنوي وي ظاهري برکت به د قرآن وي چې یوه پیړۍ وړاندې لا هم علماو دا لازم بللی که څوک تلاوت کوي چې خلاصه کوي بیا به شروع که څوک ترجمه کوي حتما به په 24 ساعته کې یو ډول تعلق د قرآن سره سړی ساتي کله چې تعلق د قرآن سره وساتي دغه ټولې ګټې به هم پکښې او د هغه ګټو تر څنګ د دې فتنو په زمانه کې به الله د بلیات هم وساتي د دا فتنو به هم وساتي الله به په خیر ځینې وباسي نو رب عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د قرآن سره ټول عمر تعلق وساتو نو دا خو د قرآن د دې الفاظو دومره ثواب دی فضیلت یې دی نو که چیرې سړی احکام هم زده کړي ترجمه یې هم زده کړي تفسیر یې هم زده کړي هغه بیا څو چنده ثواب زیاتېږي ځکه هلته خو بیا د دې تلاوت ثواب چې دی هغه د علم او د تعلیم ثوابونه چې هغه بیا جلا باب دی هغه هم ورسره ګډېږي نو انشاءالله بیا به د قرآن هغه نورې خبرې چې موږ ول په مقدمه کې یې وایو هغه خبرې به هم وکړو او اداب به یې هم ووایو بیا نو چې هغه مقدماتي خبرې چې ما هغه عنوانونه ذکر کړه چې هغه د خیر سره خلاص و انشاءالله باذن الله بیا به نو تفسیر د سورة فاتحې څخه شروع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين